आवाज समाधे چې غږیږي د جنکو په خوله طبق ولګېدنه आवाज په زمونږ نه ودرېږي په هغه جذبه په هغه جوش او په هغه ولوله به ستاسو رسپانس مونږ ګورو که یو کس دی که دوه دی او که درې دی لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته د شمار سړي پکار دی خو د کار سړي پکار دی ډاکټر کرم خان د موسیقۍ لړۍ به د هغه ځای نه مونږ بیا پیل کوو د چېرته نه چې پته شوې وه پرې شوې وه ستاسو جذبې تاندې غواړم ستاسو احساس هم دغسې پیاوړی غواړم د لاسونو یوه درنه پړقه به په دغه شعرونو باندې راکوئ چې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې څومره ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې او خټک صاحب په حجره کې فرق د خان او نوکر نه وي هر سړی د سړي رور دی په حجره کې تاسو او ډاکټر کرن خان لاسونه یو پړقه بیا پکار دی ګران روشن خټک صاحب ډېر خواږه کشران په یو کې دي امام مهران او بیا ډېر دوستان دلته زموږ د پیرا ملګري دي د دې ټولو دغه فرمایش دی تاسو ته ډالۍ کوم هغه هیله چې خوښ مو شي جانان براشیو کنا جانان بکل رازی دغ خبری دی چی هر سات زړه رازی دروازے پشائے معشوق تے غرنی ولیو دا باز خلق اخر سواری یو سرازی زنی خلق بیت اوس غزړی کور رازی زنی خلق بیت اوسا بیت اوسا زنی خلق بیت اوسا غزړی کور رازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی Armani, 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 Armani.
بچه ورته داسې د پردي په شان دي ګوري څوک چې موږ غوندې ملګرو عرضې کور ته راځي څوک چې موږ غوندې ملګرو عرضې کور ته راځي ارماني 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 قسمت دی لره کا وای پیسو والا ملګری وای Eda se amil raola, fuori più capacità.